د پاکستان او هند کړکېچ ته د طالبانو او زلمي خلیلزاد شدید غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو د برید غندل یو هڅونکی پرمختګ وباله. زلمي خلیلزاد د جمعې پر ورځ پر ایکس لیکلي، په یو هڅونکي پرمختګ کې اسلامي امارت په کشمیر کې له سیلانیانو سره د ملاتړ څرګندونه کړې او د دې ترهګریز برید غندنه یې کړې ده. د نوموړي د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو وروستی برید وغانده او د وژل شوو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. عبدالقهار بلخي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د جمو او کشمیري پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو برید د غندنې وړ دی او په پیښه کې د وژل شوو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو. بلخي اندېښنه ښودلې چې دغه ډول پیښه د سیمې امنیت او ټیکاو ته ګواښ جوړوي. د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ پر سیلانیانو برید وشو چې 26 کسان پکې ووژل شول، یو شمېر نور ټپیان شول. د هند په کشمیر کې د وسلوال برید په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه برید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري غندل شوی دی. که څه هم هند د برید په تړاو په رسمي ډول کومه وسلواله ډله یا هیواد نه دی تورن کړی، خو لومړي وزیر نریندرا مودي ډاډ ورکړی. عدالت به پلی کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.